د پارس امپراتورۍ د کاریزونو په مرسته د اوبو لګولو پرمختګ او تاریخي میراث. د پارس امپراتورۍ د کاریزونو په مرسته د اوبو لګولو د لارې کرنه د نړۍ په تاریخ کې یو ستر بدلون رامنځته کړ. د کاریزونو سیستم چې د اوبو د دوامداره او مؤثر مدیریت لپاره جوړ شوی د 300 کالونو راهیسې د بشري تمدن په خدمت کې دی. دغه سیستم د غرونو له سرچینو څخه اوبه وچو سپیرو ډاګونو ته رسولې او د کرنې لپاره حاصلخیزې سیمې رامنځته کولې. کاریزونه د پارس د وخت په پرمختللي تخنیکونو کې شمیرل کېدل چې د جغرافیوي او اقلیمي ستونزو د حل لپاره ایجاد شوي وو. د دغه نوښت له لارې پارسیانو کولی شول چې د خپلو پراخو امپراتوریو د کرنیزو اوبو اړتیاوې پوره کړي. د کاریزونو اغیزې دومره پراخې وي چې د شنو باغونو په جوړولو، د غلو دانو په تولید او د میوو لکه انارو، انځرو او زردالو په پراختیا کې لویه مرسته وکړه. کاریزونه د پارس امپراتورۍ په ستراتیژیک پلان کې لوی کوروش چې د اخامنشي امپراتورۍ بنسټګر و، د کاریزونو د پراختیا او ساتنې لپاره ځانګړې پاملرنه وکړه. د هغه واکمني یوازې په پوځي فتح او متمرکزه نه وه، بلکې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هم دوامداره هڅې کولې. د کاریزونو د غزولو پروژې د پارس په لوړو او ټیټو سیمو کې د اوبو سرچینې خلکو ته رسولې. دا د امپراتورۍ د کرنیزې ودې لپاره یو بنسټیز ګام و، ځکه د اوبو دوامداره رسولو پرته په وچو سیمو کې کرنه ناممکنه وه. په دې توګه کاریزونه د پارس د ستراتیژیک پلان یوه مهمه برخه شو. د اوبو مدیریت یوازې د کرنې لپاره نه و، بلکې د ښارونو د جوړولو او پراختیا لپاره هم کارول کېده. د دې سیستم پراختیا د پارس د تمدن لپاره د اقتصادي ځواک بنسټ وګرځېد او د منځني ختیځ نورو تمدنونو ته الهام ورکړ. تاریخي میراث او د کاریزونو نړیوال اغیز. کاریزونه یوازې د پارس امپراتورۍ د کورني پرمختګ لپاره نه و، بلکې د تاریخ په اوږدو کې نورو تمدنونو ته هم صادر شول. د اخامنشي امپراتورۍ د پراختیا له لارې دغه نوښتګر سیستم د منځني ختیځ، شمالي افریقا، هند او حتی جنوبي اروپا سیمو ته وغځېد. د روم امپراتورۍ د اوبو رسونې په سیستم کې هم د کاریزونو د تخنیک اغیز لیدل کېږي، چې د پارسي تمدن د نړیوال نفوذ یو څرګند مثال دی. د دې ترڅنګ د کاریزونو سیستم د اوږدې مودې لپاره دوامداره پاتې شو. د اوبو د ضایعاتو مخنیوی د اقلیم د شرایطو سره تطابق او د اوږدمهاله اوبو رسونې وړتیا هغه ځانګړتیاوې وې چې دغه سیستم یې د تاریخ په اوږدو کې ژوندی وساته. حتی نن ورځ په ایران، افغانستان او منځني ختیځ کې لا هم د کاریزونو پاتې شونې لیدل کېږي چې د پارسي تمدن د زرین اثر د لاسته راوړنو یادونه کوي. لوی کوروش د تمدن بنسټګر او د بشریت مدافع. دوهم کوروش 600-530 چې د لوی کوروش په نوم پیژندل کېږي، د پارس د اخامنشي امپراتورۍ بنسټګر او د نړۍ په تاریخ کې یو له تر ټولو اغیزمنو شخصیتونو څخه و. هغه نه یوازې یو پوځي فاتح و، بلکې د تمدن د بنسټونو جوړولو او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هم پراخې هڅې وکړې. د هغه په واکمنۍ کې کاریزونه د کرنیز اوبو رسونې سیستم د یوې مرکزي برخې په توګه وده وکړه. کوروش یوازې د فتوحاتو لپاره مشهور نه دی، د هغه مهمې لاسته راوړنې د بشریت لپاره د عدالت او برابري اصول دي. په بابل کې د یهودیانو د مریتوب څخه آزادول او د بشري حقونو د لومړني منشور جوړول د هغه د لیدلوري ژورتیا څرګندوي. د کوروش دغه منشور چې په لرغوني لوح لیکل شوی، د بشري حقونو د ساتنې لپاره د تاریخ یو بېسارې بېلګه ده. پای